سلامونه او نیکې هیلې. راځو د دغه شکل مساحت پیدا کوو. د شکل د مساحت د پیدا کولو لپاره مخکې له دې چې دغه شکل یې کوم راکړی دا حل کړو، موږ ته یې درې اپشنه هم راکړي وایي چې په دغه درې اپشنو کې به یو جسه وي. A 108 B 104 C 106. راځو د دغه شکل مساحت پیدا کوو، بیا ګورو چې په دغه جزونو کې کوم یو څه دی کوي. نو راځمه دغه شکل حل کوم. نو چې شکل حل کوم نو موږ سره دغه زوله چې ده موږ سره د دې اوږدوالی 20 دی، د دغې اندازه موږ سره 4 متره ده، او له دې ځای څخه تر دې ځای پورې 10 متره ده، او له دغه ځای څخه تر دې ځای پورې دا موږ سره څومره ده؟ دا هم موږ سره 4 متره ده. اوس راځمه لومړی دغه مستطیل پیدا کوم. دغه مستطیل چې پیدا کوم نو همدغه شان دی یو خط وهمه چې تر څو ماته معلوم شي. نو اوس موږ سره دغه مستطیل چې زه پیدا کوم نو دلته لیکمه چې مثلا A مساوي کیږي ده 20 ضرب دی، دا موږ سره څومره دی؟ 4. دا به مساوي شي موږ سره 4 په 2 کې 8 او 0 په خپله لیکم. نو دغه اندازه موږ سره څومره شوله؟ دا موږ سره یې شوله 8 متره مربع. اوس راځمه دغه له دې ځای څخه تر دې ځای پورې خو 10 متره، خو دغه اندازه چې اندازه موږ سره څومره ده؟ 4 متره ده. دا هم موږ سره 4 متره راځي. نو د 10 نه چې زه 4 لرې کړم 6 به پاتې شي. نو 6 او 4 نو دلته لیکمه چې B مثلا دا یې موږ سره B برخه شوه او دا یې A برخه شوه. B مساوي کیږي د 6 ضرب دی 4 مساوي کیږي 6 په 4 کې دي 40. اوس دا دواړه موږ په خپل منځ کې سره جمع کوو. نو زه لیکم 4 او 8 او 2 10. نو دا شو 104. یعنې دا جز موږ سره څنګه شو؟ دا موږ سره څه دی کوي؟ دا یې لومړۍ طریقه وه. دوهمه طریقه یې څنګه ده؟ دوهمه طریقه کې موږ داسې کوو چې راځو دا برخه یې موږ سره 20 ده، دا 10 ده. نو زه دلته لیکمه چې 20 ضرب دی 10 مساوي کیږي. دا مې شو 1 په 2 کې 2 او دا 2 صفرونه خپله دلته لیکم 200. خو دا ایریا مونږه ټوله معلومه کړه. مثلا مونږه دغه څنډې معلومه کړې دغه شاندې مو معلومه کړه. اوس داسې چل کوو دغه برخه به ترېنه مونږه لرې کوو. دا چې دلته هم دا برخه ترېنه داسې به لرې کومه. اوس دا مونږ سره 6 متره وه او دا له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا به مونږ سره څومره کېږي؟ خو چې دا 4 د 20 نه منفي کړي نو څه به پاتې شي؟ 14. نو اوس دلته زه لیکمه چې 14 ضرب دی 6 مساوي کېږي 6 په 6 کې 14. 1 شپږ 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 او 3 9. دا 6 نوي شو. د 200 نه به 6 نوي چې مونږ لرې کړو دا مونږ سره څومره پاتې کېږي؟ 4. نو مونږ سره دا جز صحیح شو. او راتلونکي ویډیو به زموږ د دغه شکل وي چې تاسو ته د سکرین په پرده ښکاره کېږي. د دې ویډیو به تاسو ته وکړو چې دغه ساحه ډېره یو غیر منظمه ساحه ده او څنګه کولی شو چې د دغه ساحې مساحت پیدا کړو.